ابو فضل ربیع وایي یو ورځ زما پلار کیسه کوله چې مامون رشید د حمص له اوسیدونکو څخه د هغه ځای د قاضي په اړه پوښتنه وکړه چې ستاسو قاضي څنګه سړی دی. هغه ورته وویل ای امیر المؤمنین، لومړی خو زموږ قاضي په خبره نه پوهیږي او کله چې پوه شي نو بیا پکې شک کوي. مامون رشید ورته وویل هغه څنګه؟ سړی ورته وویل یو ورځ سړی راغلو او په بل سړی د غلا دعوا وکړه چې پلانکي ما څخه 40 درهم غلا کړي دي. غل پر هم اقرار وکړو. قاضي غل ته وویل درهم باید دې سړی ته ورکړي. غل وویل قاضي صاحب الله دې روغ لره، کیسه داسې ده چې زه یو خر لرم او په هغه باندې مزدوري کوم. په ټول ورځ کې 4 درهم ګټم. یو درهم زما مصرف دی او یو درهم زما د خر مصرف دی. پاتې 2 درهمه زه دې سړی ته جمع کوم، خو چې کله 12 ورځې پوره شي نو دا سړی ورک شي او زما څخه دغه ولګي. زما په فکر یو لاره کېدی شي چې تاسو دغه سړی 12 ورځې په محبس کې بند کړئ، د دې په خاطر چې زه ورته 40 درهم راوړم. قاضي صاحب همداسې وکړل او 12 ورځو نه وروستو غل 12 درهم راوړل نه وروستو یې سړی خوشي کړو. مامون رشید په دې خبره ښه وخندل او د قاضي د معزول یعنی لرې کولو امر یې وکړو. دا کیسه د ابن جوزي د کتاب د احمقانو نړۍ څخه اخیستل شوې ده.